Rahim, start in the name of Allah, the entirely merciful, the specially merciful. Assalamu alaikum, my dear viewers, friends, and students. I am Johar, Imam, afridi, English language channel. My dear viewers, in today's lesson, you will learn future continuous tense formula or structure. So I don't want to waste your time. Let's start. Pa nanane video ke ba munga the future continuous tense chukum structure de طریقه دا بناوټ ورته هم چې ویلی شي هغه به وایو. په وړاندې نو ویډیوګانو کې مونږه پرزنټ ټینس بیا پسې پاست ټینس دا مو کمپلیټ کړي دي. اوس مونږه په فیوچر کې را روان یو او د فیوچر چې کوم فرست پارټ دی لکه سمپل فیوچر ټینس هغه هم کمپلیټ کړی دی. اوس راځو فیوچر کنټینیوس ټینس لا او دا د فیوچر سیکنډ پارټ دی. نو وقت مو ناخلم راځي چې سٹارټ کوم. افرمیټیو سټرکچر دا فیوچر کنټینیوس ټینس افرمیټیو سټرکچر چې په کومه طریقه جوړیږي هغه داسې دی. د ټولو نه اول زموږ سره سبجیکټ په سبجیکټ کې زموږ سره آی وی یو د هشي ایټسټرا راتلی شي او بیا په سبجیکټ پسې به زموږ سره وي ویل. دا پوینټ نوٹ کړئ چې په امریکن کې ویل یوز کیږي د ټولو سبجیکټ سره او په برټش کې بیا د آی او د وی سره شیل استعمالیږي. نو دلته کې اوس امریکن ګرامر دی نو ځکه مونږه ویل یوز کړی دی. په یوز پسې بیا راځي بی او دا پوینټ هم نوٹ کړئ چې په فیوچر کنټینیوس ټینس کې د ورب چې کوم فارم دی هغه پرزنٹ پارټیسیپل فارم مین ورب پلس آی ان جی هغه استعمالیږي او بیا پسې اوبجیکټ یا کمپلیمنٹ. لکه په دې مثالونو کې he will be going to school, he will be going to school. اوس کا دې اگزامپل او دې سټرکچر لا وکتلی شي نو دا سیم ټو سیم دی. هو زموږ سره سبجیکټ هی زموږ سره سبجیکټ او ویل زموږ سره ټو بی ورب بی دا هم زموږ سره ټو بی ورب دی. ګوینګ چې کوم دی دا زموږ سره ورب پلس آی ان جی دی او بیا پسې چې کوم ټو سکول دی دا زموږ سره کمپلیمنٹ شو. نو he will be going to school دا سنټنس دا اگزامپل بالکل د دې سټرکچر په عین مطابق جوړ شوی دی. بل مثال we will be playing cricket, we will be playing cricket. اوس کا دې اگزامپل لا وکتلی شي نو وی دا زموږ سره سبجیکټ ولې سبجیکټ دی ځکه چې دا ډویر اف ان ایکشن دی کار کوي او بیا زموږ سره ټو بی ورب ویل او بیا زموږ سره بی او د بی نه پس زموږ سره د پلینګ دا پرزنٹ پارټیسیپل فارم اف د ورب دی یعنی ورب پلس آی ان جی او بیا پسې کرکټ زموږ سره د آبجیکټ. نو دې مثال لکه وکتلی شي دا هم د دې سټرکچر په عین مطابق دی. بل مثال لکه په دې مثال کې she will be cooking, she will be cooking. اوس کا وکتلی شي she زموږ سره سبجیکټ دی will دا زموږ سره ټو بی ورب بی هم ټو بی ورب او کوکنګ زموږ سره ورب پلس آی ان جی. نو دا هم د دې سټرکچر په عین مطابق دی. بل مثال they will be cleaning. اوس کا دې مثال لا وکتلی شي نو دې زموږ سره سبجیکټ ویل او بی زموږ سره ټو بی ورب او کلیننګ زموږ سره ورب پلس آی ان جی. نو مای ډیر ویورز کا تاسو غواړئ چې مونږه په فیوچر کنټینیوس ټینس باندې پوه شو نو سټرکچر ډیر امپورټنٹ دی او په سټرکچر کې دومره څه نه وي لکه دا یو څو سټیپس دي پکې بس په دې باندې چې سړی پوه شي نو بیا چې کوم د ټینس دا دومره څه مشکل لیسن نه دی. زه امید لرم چې په دې باندې به تاسو پوه شوي وئ. دا افرمیټیو سټرکچر نه پس اوس راځو نیګیټیو سټرکچر.
My dear viewers, negative structure da hum laka the affirmative structure yo dear easy structure de bas mamuli one the changing de peke au haga de the note izafa the nor khap hedula da para raje che structure au misaluna uguru pa negative structure ke hum laka the affirmative structure pa shuru ki sorry subject pa start ki vi pa shuru ki vi au subject zamung sara I we you he she then singular pronoun etc. Au the then pas byara jiza mung sara will au the will na pas bya istemaligi note dalta aksar la student an confuse chegi au haga amuman note de bina pas istemal hai no the point note kai che pa future continuous tense ke note da the will au the bipa middle ke istemaligi pa means ke au the de che kum contraction form de aga de won't au bya the note na pas be au pa be pa se verb plus ing au bya object ya complement lakapa de misalu no ke he will not be going to school he will not be going to school au da mun chakala contract kuno bya da se hum wayeli shi he won't be going to school उसका दे एग्जाम्पल ला उका तलिशी और दे स्ट्रक्चर ला उका तलिशी नो दा दुआना सेम टू सेम दी ही दाजा मुंसरा हस्बे मामूल सब्जेक्ट आउ विल दाजा मुंसरा टू बी वर्ब नोट दाजा मुंसरा शो एडवर्ब आउ ब्या दरुल प मुताबिक बी आउ प बी प से ब्या चुकुम दे गोइंग दा वर्ब प्लस ing out to school da zamun sara show complement no he will not be going to school ya laka pade next example ke we will not be playing cricket we will not be playing cricket aw da se hum wayeli shi we won't be playing cricket uska de example la uka talishi aw de structure la uka talishi no da hum same to same de zakar chi we da zamung sara subject for will da zamung sara to be verb for note adverb be zamung sara rule pa mutabik playing verb plus ing or cricket da zamung sara show object no he will not be playing cricket ya he won't be playing cricket ya next example she will not be cooking she will not be cooking ya mu da se hum wa yeli shu she won't be cooking उसका दे एग्जाम्पल और दे स्ट्रक्चर सारा उका तलिशुनो बिल्कुल सेम टू सेम दी शी जमुंग सारा दे सब्जेक्ट विल जमुंग सारा दे टू बी वर्ब नोट एडवर्ब बी ब्या टू बी वर्ब और कुकिंग वर्ब प्लस ing या नेक्स्ट एग्जाम्पल दे विल नॉट बी क्लीनिंग दे विल नॉट बी क्लीनिंग दे जमुंग सारा सब्जेक्ट और विल जमुंग सारा टू बी वर्ब नोट एडवर्ब बी ब्या टू बी our cleaning zamung sara present participle form of the verb no my dear students dawo zamunga negative structure zo millaram chata so ba negative structure bande hum poshi negative structure na pas os razu interrogative structure che question structure warta hum wayeli shi haga structure ya haga sentence pa kuma ke che tapos shwi remember that interrogative structure da hum laka the affirmative or the negative structure pashan dear easy de sirf pade ki hum da salwan de changing de aw haga changing de the will pa affirmative aw pa negative ke ba munga will the subject na pas istemal holo ho pa interrogative ke ba will us the subject na udumbe istemal da khap hedlo da para raje ch structure aw misaluna ugoru kha interrogative structure sub to be verb will aw to be verb will pa se bya zamun sara de subject aw tasola laka sanga ch pata da ch subject the doer of an action ya what or who discussed in a sentence doer of an action ya ch sok ya yo shit discussion ya gala munga subject wayo aw subject zamun sara the subject pronoun na ilawa ch kum singular name plural name di wa ghera di haga ratli shi aw bya pase zamun sara be
او په بي پسې چې کوم دی ور پلس آی ان جی او بیا اوبجیکټ یا کمپلیمنٹ بیا سوالیه نشان. دا هم یو ډیر ایزی سټرکچر دی. لکه په دې مثالونو کې will he be going to school, will he be going to school. اوس کا دې اگزامپل لا وکتل شي او د سټرکچر لانو دا هو به هو سیم ټو سیم دی. لکه will دا زمون سره شو ټو بی ور، هیل دا زمون سره شو سبجیکټ او بیا د هینا پس زمون سره راځي بی او په بی پسې بیا ګوین چې کوم دی دا ور پلس آی ان جی دی او دلا ویل شي پرزنٹ پارټیسیپل فارم اف د ورب. څه شی ورته ویل شي؟ پرزنٹ پارټیسیپل فارم اف د ورب. او ټو سکول زمون سره کمپلیمنٹ شو او دا شو سوالیه نشان. نیکسٹ ایگزامپل will we be playing cricket. اوس will we be playing cricket will زمون سره to be ور فولو وی زمون سره شو سبجیکټ بی زمون سره to be ور playing ور پلس آی ان جی او کرکټ اوبجیکټ او سوالیه نشان. نو دا و د فیوچر کنټینیوس ټینس انټراګیټیو سټرکچر. زه امید لرم چې په دې باندې به هم تاسو پوه شوي وئ. انټراګیټیو سټرکچر نه پس اوس راځو انټرونګیټیو سټرکچر. مای ډیر ویورز انټرونګیټیو سټرکچر دا هغه سټرکچر وي کوم چې د انټراګیټیو او د نیګیټیو نه جوړ وي. دغه پوهېدلو دپاره راځي ښه یو پوینټ بل هم نوټ کړئ چې انټرونګیټیو سټرکچر دا په دوو طریقو کېږي او انشاءالله په دې سبق کې به مونږ دواړه طریقې ډسکس کوو. نو دغه پوهېدلو دپاره راځي چې سټرکچر او مثالونه وګورو. په اولنۍ طریقه کې یا په اولنۍ سټرکچر کې ویل دا به په سټارټ کې راشي او د ویل نه پس به بیا راشي سبجیکټ آی وی یو دی هی شیټ ایټسټرا او د سبجیکټ نه پس به بیا راځي نوٹ او د نوٹ نه پس به بیا راځي بی او په بی پسې به بیا راځي پرزنٹ پارټیسیپل فارم اف د ورب. پرزنٹ پارټیسیپل فارم اف د ورب د هغه فارم وی د ورب کوم چې د ورب پلس آی ان جی نه جوړ وي او بیا پسې کمپلیمنٹ یا اوبجیکټ او بیا سوالیه نشان. دا فرست طریقه ده. دویم سټرکچر یې داسې دی چې د ویل او د ناٹ کانټرکشن به جوړ شي. دا به څه شي؟ کانټریکټ به شي. لکه وونټ به شي. دا ناٹ به د خپل ځای نه راپورته کړی شي او د ویل سره به کانټریکټ شي. لکه په دې سټرکچر کې وونټ پلس سبجیکټ آی وی یو دی ایټسټرا بیا بی بیا پلس ورب آی ان جی بیا اوبجیکټ یا کمپلیمنٹ بیا سوالیه نشان. لکه اوس دې مثالونه لا وګورئ. will she not be cooking rice. will she not be cooking rice. دا اوس وړاندې سټرکچر اگزامپل دی. او د دویم سټرکچر won't he be cleaning the room. اوس کا او کتل شي په دې وړاندې سټرکچر کې د شینه پس نوٹ راغلی خو په دې دوام اگزامپل کې د سبجیکټ نه پس دلته شي زمون سره سبجیکټ دی او دلته هی زمون سره سبجیکټ دی. نو دلته د هینا پس ناٹ نشته بلکې ډایرکټ بي دا ولې دا د وجه دار چې دلته دا ناٹ کوم لګیدل لري دا راغلی دی وونټ ویل راغلی دی او دا کانټریکټ شوی دی وونټ. نو دا و زمون سره انټرونګیټیو سټرکچر. مای ډیر ویورز دا و زمون سره د فیوچر کنټینیوس ټینس پارت 1. په دې پارت 1 کې مونږه د فیوچر کنټینیوس ټینس چې کوم سټرکچر یا فارمولا ورته هم مونږ ویلی شو هغه مو وکړه. انشاءالله پر روانه ویډیو کې به مونږه د فیوچر کنټینیوس ټینس چې کوم سیناریو وي یا کوم یوزیج وي هغه به وایو او زه امید لرم چې تاسو به په دې پوه شوي وئ. مننه. تھینکس. زما چینل سره سبسکرایب کړئ.